دا دغه یو قوم د موسی علیه السلام د زمانې نه پس چې د مصر او د شام په درمیاني علاقه کې په د دریای قلزم په کناره باندې یا د بحر قلزم په کناره باندې آبادو او د سمندر په غاړه و، نو ډېر زیات مالداره خلک و. الله جل شانه ډېر وسعت او پراختیا ورکړې وه. ډېرې غټې غټې ځمکې وې، په هغو باندې به یې فصلونه هم کول او جیدادونه یې هم ډېر غټ و. معیشي لحاظ سره ډېر مضبوط خلک و، ډېر مال دولت ورسره و. خو د دوی په مقابله کې یو قوم بل و چې د هغې تذکره مونږ پرون کړې وه، عمالقه، قوم عمالقه چې دا د عملیق زامنو پرون مې ته ویلي و، د هغه اولادو. دغه خلک چې ونو دا د دوی نه زیات طاقتور و او داسې طاقتور و چې د دوی مخې ته هېڅ څوک هم ټینګېدلی نه شو، د دوی سره هېڅ چا جهاد او جنګ نه شو کولی. دویمه دا خبره وه چې څونه دغه بني اسرائیل مالداره و او څونه دو سره وسعت او پراختیا وه، نو د هغې نه سیوا دغه عمالقه مضبوط و طاقتور خلک و په مالي لحاظ سره په معیشي لحاظ سره. دغو د دوی په مقابله کې ډېر زیات مضبوط و. دغه عمالقه به داسې کار کوو چې راتلل به او د دې بني اسرائیلو جنکۍ به یې تختولې، د دو ځوانانې جنکۍ به یې وتختولې او په هغو باندې به هلته بیا خپل بېګارونه کول، کارونه مارونه به یې پې کول. او دویمه دا ده چې د دوی به هغه کم ځوانان و نران هلکان بچي به یو، نو هغه به یې قتلول. دغه عمالقه به راتلل او د بني اسرائیلو دغه هلکان ځوانان به یې قتلول، هغه به یې مړه کول. او چې کومې لوڼې وي، جنکۍ به وي، پیغلې جنکۍ به وي، نو هغه به یې تختولې د دوی نه او هلته به یې بیا خپل بېګارونه کول، خپل کارونه مارونه او خپل خدمتونه به یې پې کول. نو دا مرحله چې کله د حد نه واغوښتله، نو دا خلک ټول راغونډ شو، دا بني اسرائیل، او راغلل په شموئیل علیه السلام پسې. شموئیل نوم یې هم ذکر کېږي او اشموئیل نوم یې هم ذکر کېږي تفسیر په کتابونو کې. دا د الله جل شانو پیغمبر و، بني اسرائیل ته رالیږلی. په ده پسې دغه خلک رالل، د قوم دا خلک، او ده ته یې وویل چې ته د الله جل شانه نه دعا وغواړه او الله جل شانه ته درخواست وکړه چې په موږ باندې جهاد لازم کړي. صحیح شوله؟ یا داسې وکړه چې الله جل شانه ته دا سوال وکړه چې هغه موږ ته داسې یو ترکیب راوښیي چې موږ د دې عمالقو نه ځان بچ کړو په هغې باندې، ځکه دوی زموږ سره ظلمونه کوي، زیاتي را سره کوي. او بله مطالبه یې دا وکړله چې یاره ته زموږ دپاره یو کمانډر او یو جرنیل مقرر کړه. دغه پیغمبر ته یې وویل یو کمانډر او یو جرنیل مقرر کړه چې موږ د هغې ماتحت د دې عمالقو سره جهاد وکړو، جنګ ورسره وکړو او د دوی د دې ظلمونو نه ځان بچ کړو، تر څو پورې به دوی زموږ سره دا ظلمونه کوي او دا زیاتي به را سره کوي. نو شموئیل علیه السلام ورته وفرمایل چې ګوره دا خو اسان کار دی، زه به کمانډر او جرنیل مقرر کړم، خو که تاسو بیا د جهاد نه تښتئ نه، لکه څنګه چې مخکې تښتېدلي وئ، چې هغه شان ته تاسو بیا د جهاد نه ونه تښتئ او چېرته په شا باندې نه شئ. نو دوی ورته وویل چې بای داسې حساب دی چې دا عمالقه په موږ باندې ظلمونه کوي او دې ته موږ نور ټینګېدی نه شو، نور په موږ کې تحمل او صبر نشته دی. بهرحال ته یو جرنیل داسې مقرر کړه چې هغه زموږ مشري او د هغه په ماتحت موږ د دې بني اسرائیلو د دې عمالقو سره وجنګېږو. نو تاسو به اوس وایئ چې هلکه د خدای پیغمبر په ځمکه باندې موجود دی، شموئیل علیه السلام موجود و که نه، نو دې خلکو دا مطالبه ولې کوله چې ته موږ له یو بل جرنیل مقرر کړه، یو بل کمانډر مقرر کړه چې د هغه ماتحت موږ جنګ وکړو، جهاد ورسره وکړو. چې د الله جل شانه پیغمبر په ځمکه باندې شته دی، نو پیغمبر د جرنیلۍ دپاره کافي دی که نه؟ پیغمبر د مشرۍ دپاره او د کمانډرۍ دپاره کافي دی. دې خلکو دا مطالبه ولې کوله؟ نو د دې خبرې جواب دا دی چې شموئیل علیه السلام د عمر داسې وخت ته رسېدلی او داسې مرحلې ته رسېدلی و چې هغه ډېر زیات کمزوری شوی و، ډېر زیات ضعیف و او ډېر زیات بوډا شوی و، دونه کمزوری شوی و چې نوکرانو خادمانو به کېنوو پاسوو کله ناکله، کمزوري ډېره زیاته ورته راغلې وه، ډېر زیات بېوسه شوی و. نو د دغې وجې نه دې خلکو مطالبه وکړله نور چې د الله جل شانه پیغمبر په ځمکه موجود دی، نو د بل چا مشري قابل قبول نه ده. په قصه پوهېږئ؟ خو دا خلک هم په دې خبره باندې پوه یو چې شموئیل علیه السلام کمزوری شوی دی او بیمار دی، بوډا شوی دی، نو دی اوس دا ده چې دغه نشي کولی، دا جرنیلي نشي کولی، د فوج مشري نشي کولی، د لښکر مشري نشي کولی. نو د دغې وجې نه دې خلکو مطالبه وکړله. نو بیا شموئیل علیه السلام د الله جل شانه دعا وغوښتله او الله جل شانه یو سړی د دوی دپاره کمانډر او جرنیل مقرر کړو، طالوت رحمه الله تعالی. دا طالوت دا یو ډېر نیک سړی و، خو د دې خبره به انشاءالله سباني سبق کې کوو چې دا څوک و او دا د چا د کم ځای نه راغی، پیغمبر و که نه و، او د کم خاندان سره تعلق و. دغې باندې به انشاءالله سبا خبره اتره کوو.
ور دې ځای پورې صرف همدغه خبره ده چې دې خلکو مطالبه وکړله او شمویل علیه صلات وسلام ورته دغه یو کمانډر مقرر کړو طالوت. ځکه په دې را روان آیت کې بیا الله جل شانو فرمایي چې ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا. طالوت رحمه الله ستاسو دپاره الله جل شانه جرنیل او کمانډر مقرر کړو. دا ګوره په اصل کې دې خلکو کې چې دا دونه یره ورننوتې وه که نه په دې بني اسرائیلو کې، نو هلته په مقابله کې عمالقه مضبوط خلک وو، ټیک شوله که نه. خو د هغو په مقابله کې د دې مسلمانانو سره د دې بني اسرائیلو سره ایمان ورسره و. دوی خو د پیغمبر پیروي کوله که نه، شمویل علیه صلات وسلام پسې پسې وو، په هغه پسې روان وو، ایمان ورسره و. خو د هغې باوجود هم دې خلکو دغه کمزورۍ اظهار وکړو چې بای د دې خلکو سره مونږ نشو جنګېدلی، او څنګه چې هغه مخکې دوی د جنګ نه وتښتېدل، جهاد نه یې مخ واړوو چې هلکه مونږ جهاد نشو کولی او جنګ نشو کولی. نو د څه وجې نه وتښتېدل؟ د دې وجې نه وتښتېدل چې هسې نه په جهاد کې لاړ شو، جنګ له لاړ شو، اول ته یې هسې نه دی چې ټول مړه شو. څه باندې پوهېږئ؟ نو دا مې درته پرون هم خبره کړې وه چې ګوره دا مرګ دا د الله جل شانه په اختیار کې دی، او دا د الله جل شانه امر دی چې په چا باندې راوستل غواړي نو بیا د دې مرګ نه دغه انسان هیڅ څوک هم نشي بچ کولی، ټیک شوله. او په جهاد او په جنګونو کې او په جګړو مګړو کې او په ډزو کې او په ټوپکو کې په دې کې مړی نشته دی تر څو پورې الله جل شانه حکم نه یې کړی. لکه خالد ابن ولید رضی الله عنه واقعات تاسو اورېدل، ډېر لوی کمانډر و د مسلمانانو. کله چې هغه مشرک و نو په هغه وخت کې ډېر زیات مضبوط سړی و او د کافرانو مټې پې مضبوطې وي. خو چې کله بیا دین اسلام قبول کړو نو بیا هم ډېر زیات مضبوط الله جل شانه ورله ډېر طاقت او قوت ورکړی و، او په جنګونو باندې ډېر ښه پوهېدلو. د جنګونو چې څونه ضروریات دي، د جهاد څونه ضروریات دي، په هغې باندې ډېر ښه پوهېدلو. هغه دونه جنګېدلی دی چې د خپل وړوکوالي نه واخله تر د بوډاوالي پورې هغه د الله جل شانو په لاره کې جهاد کړی دی. څه باندې پوهېږي؟ کله چې د مرګ وخت رانږدې شو که نه، ډېر زیات کمزوره شوی و، بیمار شوی و او مرض الموت کې مبتلا و، په خپله بستره باندې پروت و. ملګري وله راغلل، د بیمارۍ تپوس له یې ملګري راغلل صحابه کرام. چې کله وله ملګري خواله راغلل نو د ډېر زیات جړل، ډېر زیات پریشانه و، هغو ته ډېر زیات وجړل. نو په دې ملګرو کې یو کس و، هغه ورته ویې چې ته ولې جاړې؟ دا مرګ خو په هر چا باندې را روان دی او دا خو د الله جل شانه یو حق امر دی، په هر چا باندې به راځي. څوک هم چې ژوندی سره دی، کل نفس ذایقة الموت، هر ژوندی سره به ذایقه د مرګ څکي. نو ته بیا ولې پریشانوې، ولې جاړې؟ خالد ابن ولید رضی الله عنه ته وفرمایل چې بای داسې مسله ده چې په دې باندې زه هم پوهېږم چې دا مرګ د الله جل شانه امر دی، او دویمه خبره دا ده چې زه د مرګ د یرې د وجې نه جاړم. داسې نه ده چې یاره مرګ را روان دی چې زه یې ویرولمه او د هغې د یرې د وجې نه جاړم. نه جي نه، د دغې وجې نه جاړم، بلکې په خپل بېکاره قسمت باندې جاړم. وایي زما د وجود تاسو وګورئ، د سر نه واله تر خپو پورې زما وایي داسې اندام نشته دی، د وجود داسې حصه مې نشته دی چې په هغې باندې د کافرانو د نیزو او د تورو او د غشو ګزارونه او زخمونه نه وي. زما د وجود ټول وګورئ دا زخم دی، خو بیا هم زه داسې مرمه، داسې الفاظ یې وویل، وایي زه داسې مرمه که اموتو که موت الحمار، زه وایي داسې مرمه لکه خر چې څنګه مري، یعنی خر د خپلې کتې سره مري، د کتې سره په هغه باندې کته پرته وي او د هغې سره دی ایسته مړ شي. وایي ما ټول عمر په جهاد کې تېر کړو، په جنګ کې مې تېر کړو، د الله جل شانه د نوم د سربلندۍ دپاره مې خپل ژوند وقف کړی و، په جهاد کې مې تېر کړو، خو په جهاد کې ما له مرګ رانغې، زه اوس په بستره باندې پروت یم او په بستره باندې مړ کېږم. یعنې قسمت مې دونه خراب دی چې شهادت الله جل شانه را نصیب نه کړو.